أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آيات نبي او یو رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرفنا د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهربانۍ باندې انسان ته ښوولی دی. منځ کې یو آیات مشترک دی، څه حصه د حمد و ثنا ده او څه حصه د دعا ده. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منذ زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما لپاره او نیم زما د بنده لپاره دی. مونږ نه مراد سورة فاتحه ده او زما بنده چې څه غواړي هغه به ورته ورکړي شي. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله بنده ووایي چې الحمدلله رب العالمین نو الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد ووایي او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین نو الله پاک فرمایي زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله پاک فرمایي دا آیات زما او زما د بنده ترمنځه مشترک دی، ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک وفرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز میلاویږي چې کوم یې غوښتی دی. بیا چې کله بنده وي اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمایي دا ټول زما د بنده دپاره دي او ته ته به هغه څه میلاویږي چې دی یې غواړي. الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه الله لري. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کېږي ښه صفتونه بیانېږي حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي
دلکش زړه راښکونکي هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبوروي چې انسان د دې تعریف وکړي صفتونه دې بیان کړي نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کېږي او موږ وایو الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کېږي نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کېږي دا د الله تعریفونه دي مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی یو مکان دی نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړ اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی هغه جوړونکي چې ناست نه په زړه کې خوشحالېږي دا ترکاڼ ښکلی فرنیچر جوړ شي او دا ترکاڼ موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی دا د دې جوړونکي تعریف دی د دې مکان تعریف نه دی د هغې د جوړونکي تعریف دی نو په دې ټوله دنیا کې چې کم کم څیزونه د تعریف قابل دي دغه تعریف حقیقت کې د الله دی د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده دا الله نو دا ټول تعریفونه دا خالق د الله دی الله د دې ټولو خالق دی نو دا ټول تعریفونه د الله دي نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی د حمد و ثنا لایق الله دی نو د عبادت لایق هم د قضات دی بل څوک نه نو دې نه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا دپاره راوړی شوي دی خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرستی بنیاد او جرړه ایستی شي په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی دین پس رب العالمین دی رنبنے جملے نفس دا اللہ رنبنے صفت رب العالمین لفظ دا رب تربیت او پرورش کولو والا تربیت کولو والا پالنے والا اور دا تربیت ستوئی د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي درجه په درجه وړاندې کېږي او حد کمال ته رسولی شي دا رسول څوک کوي دغه ذات رب الله نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی نو د بل چا به څه تربیت وکړي اوس د دې لفظ د رب
دې سره که بل لفظ یو ځای شي لکه رب المال رب الدار نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی رب المال د مال مالک رب الدار د کور مالک او العالمین د عالم جمع ده نو د الله د ذات نه غیر چې څومره څیزونه دي دې ټولو ته عالم وایي هر شی چې وي خو چې د الله نه غیر دی بس دا ټول عالم دی او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې عالم علامه ده یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی نو دا عالمین جمع لفظ دی کې راغلی دی وی د دې انواع او اقسام ډیر زیات دي نو ځکه جمع راوړی دی کني رب العالم باندې انکار بشوي او رب العالمین ځکه وی چې د عالم قسمونه ډیر زیات دي نو رب العالمین دا مطلب شو چې د کائنات کې د دې مخلوقاتو څومره قسمونه دي دا ټولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات الله من ته چې په نظر دا څومره څیزونه راځي دا نور سپومې ستوري باد و باران او په دې ځمکه لکونه قسمه مخلوقات ښکاري دا ټول یو عالم دی دا ټول یو عالم او داسې په زرګونو په لکونو نور عالمونه هم شته موږ نه دي لیدلې خو نور هم عالمونه شته یو نه ختمېدونکې سلسله ده ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمائی وی سلویخ زر عالمون دا سے نورم شتا دا دنیا دا مشرق نه تر مغربا دا یو عالم او دا دین علاوه سلویخ زر عالمون وی نورم شتا او بعد عالمان وی اتیا زر عالمون نور دی په دې ځمکه باندې په اندازې پورې هوا ده د هوا نه بره بیا خلا ده خالي دی دلته هوا نشته انساني مزاج هوا سره مناسب دی چې کوم ځای کې هوا وي انسان به پکې اوسېږي او چې هوا نه وي نو هلته انسان نشي اوسېدی نو اوس که څوک دا شوبه کوي چې په خلا کې د انساني مزاج مناسب هوا نشته نو هغه ځای کې انسان یا بل حیوان څنګه به جمدې پاتې شي امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه جواب کوي وی دا ضروری نه ده چې د دې عالم نه بهر خلا کې چې نور عالمونه اوسېږي د هغوی مزاج چې هم زمونږ د دې عالم په شانتې وي یعنې هغوی د په هوا کې وخت تېروي نور مخلوق د هغوی مزاج به د هوا نه مخالف وي مزاجونه او طبیعتونه به یې بدلي خطه کې ته وخت تېرولی شي نه یو انسان څوک راولي او د سیند په غاړه دی خټه کې سملوي د پاسه پې خټې واچي او پټې کړي او 3 میاشتې پسې وګورې د جمدې وي خټه کې ډوب نه مړ به شي دته مزاج داسې نه دی خو دا چندخه په نومبر دسمبر
او جنوري کې چا لیدلې ده دې 3 میاشتې کې چنډخه چېرته په نظر نه راځي دا چېرته تللې ده وایي دا چنډخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم نښه ده نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چنډخې پټې پرتې دي که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري ارمه کړي نو چنډخه پرې ودانګي اوس په دې خټو کې دننه دا چنډخه چې پرته ده د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي د چنډخې بدن ته یې رسوي چنډخه روغه پرته ده په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چنډخې پړپوس ته یې رسوي ساه پې اخلي نو 3 میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي سام اخلي دا څوک ورکوي دا مزاج ولا الله پیدا کړی دی انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نه شي نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحاله وي نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه تقریبا سره پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړي دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفه وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله نو فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې ته څه حصه اخلم د نوم نه د یو بل خبرو خو یو بل ته مخامخ شوي نه نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځان یې ملنګ غوندې کړی دی نښه یې ورته ځان ناشنا ملنګ دی او نجم الدین بابا له ډېر مریدان زیو راغی دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له وی د دې سوالونو جواب راله راکړه نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازي دی یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخر الدین رازي له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه اوس فخر الدین رازي خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي نوم یې خپل واورېد چې ما پسې په سړی روان شو ناګهانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي وی دا فخر الدین رازي له دا خط وړم او ته ته ما له راشي زه وګورم زمړه وی ملنګه ته په څه پوهېږې دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخر الدین رازي به پرې پوهېږي هغه له وړم وی ته ما ته وښیه څه پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخر الدین له روان یې خادم کاغذ ورکړ فخر الدین رازي وکتل او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا هېرېږي ورکړه په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو ویې ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښ یې شو ښه ده که نیزه بیا فخر الدین له لاړ شه خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته یې ویې ته دا جوابونه وګوره هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي چا ته کوي وی دې جومات کې یو ملنګ دی ډېری والا ملنګ یې راوستي یا لکه فخر الدین دا ځان دې ولې پټ کړی دی ته خو فخر الدین یې څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا یې بیعت وکړ وی صاحبه دې نه راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه در کومه نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوي دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کېښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکړئ دا منطقونه او دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا نو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایت او د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخرالدین راضي خپلې علاقې ته تللی و زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختي راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي و دی خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخرالدین راضي سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان شوري دلایل یې شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل به رد کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریبه وه چې فخرالدین راضي خطا شي وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف وښول چې مورید یې درله راګیر کړی وی دې نه ده آواز وکړو یا فخرالدینه د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا آواز هغه ته الله ورسوه چې آواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چې های د بې دلیله به څه دلیل د الله په رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخرالدین راضي خطا کو خو الله ته بچ کو وی په دلیلونو کار نه کېږي ای گربه استدلال کاری دین بودی فخر راضي رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلی نو فخرالدین راضي به د دین رازدارو خو د الله په رحم باندې بچ نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخرالدین راضي وایي چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او فلکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شي نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکتونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې وي نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي دي او د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کوي دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین ته چې وایې الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې دپاره دلیل پکار دی دوی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی او دا دواړه صيغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخیت او ډیروالي طرف ته اشاره ده چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات او مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپل فزان اچولې ده کني په الله سو ذمہواری نشي اچولې الله د چا نه مجبور نه دی نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین مانا جزا نو مالک یوم الدین مالک در ورځې د جزا مالک در ورځې د بدلې دی پس باندې د مالک وي ملکیت پس
نو ذکر یې نه دی کړی. نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کېږي نو حقیقت کې مالک الله دی او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کېږي چې دی مالک دی. پخواني بزرګان مشران دې چې به کتاب واغېسته نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول وی به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډېره وه، د فارسی رواج و، یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې دی لیکه، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډېره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست. حقیقت کې د هر یو شي مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کېږي دا کور د فلاني دی نو دا خو مجازن د فلاني دی، حقیقتا د الله. مال د فلاني دی نو حقیقتا د الله، مجازن د فلاني دی. مالک یوم الدین، مالک دروازه د جزا دی. نو دنیا دار العمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخواه وصولولو ځای نه دی. دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه بدل ته نه غواړئ. نو که په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډېر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او دی خپله ډیوټي کوي. یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وایي، او که هر یو خیرخوا ته له راشي او دته وایي چې دا کار پیدا دا خو ډېر سخت دی، نو دی بیا خیرخوا ونه ګڼي، دشمن به یې وګڼي. په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتلی دی نه مې وباسي. دې تکلیف کې ولې خوشحاله دی او دې خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه؟ میاشت پس د تنخوا په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاشت پس به تنخوا ورکوي. نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروسته اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي، خو ډېر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخوا او د اجر او د ثواب په تمه وي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک دروازې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری کول دې ته عبادت وایي. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزي کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک من تعالی عبادت کو، نعبدک نو دې کې نعبدک تعالی عبادت کو،
نو دا کا دا تیرا مخکې کړه نعبدو دې تې رستو کو بیا یوازې کا نه جوړېده نو ایاکا نو دا مخکې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کېږي چې ګورې د بل چا نه خاص هم ستا عبادت کوو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کوو بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کوو عبادت به د الله کوو وإياك نستعين دې کې هم دقه مخکې والی رستو والی خاص هم ستا نه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضي یو حال یو مستقبل ماضي تیره شوې زمانہ حال موجوده زمانہ مستقبل راتلونکې زمانہ الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحيم دیکھ انسان له تنبیه ورکیږي چې دې په ماضي کې او په حال کې صرف الله ته محتاج په ماضي کې دې نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نش بچے پیدا کوئے نو دیر کل شکل کے پیدا کر دا تمام مخلوق نہ کل شکل والا ورکر دغه دې کې ته چاته محتاج وي پیدائش نه مخکې الله ته محتاج وي که الله د بیزوګي په شکل پیدا کړی وي نو تاسو کولی شو مور پلار نشو کولی شو انسان خدای انسان پیدا کړلی فی احسن تقویم پیدا کړلی ټول کائنات د تپسېږي چې دا څومره ښکلی مخلوق دی که الله بل ځناور پیدا کولی چا څه ویلی شي چې داسې نه او په حال کې موجوده وخت کې بیا الله ته محتاج دی الله ستا د پرورش انتظام کړی دی ستا د تربیت سلسله جاری ساتلی ده نو په ماضي کې الله ته محتاج نو په حال کې الله ته محتاج نو مالک یوم الدین کې وایي چې مستقبل کې الله ته محتاج که مستقبل کې د قیامت پر ورځ د الله تعاون او امداد د سره وي د الله رحم شامل حال نشي نو ځې به چېرته جهنم ته به ورسوي الله دې جهنم نه وساتي نو په درې واړو حالاتو کې چې الله ته محتاج نو عقل دا تقاضا کوي چې بس د دغه ذات عبادت کوه عبادت د انتهایی تعظیم او محبت سره انتهایی عاجزی او تذلل نو بل څوک د دې لایق نشته نو ځکه انسان وایي ایاک نعبدو چې دا ټول کارونه راله ته پوره کې نو بس هم خاص تاله عبادت کوو حاجت روا ته نو د عبادت لایق ته وإياك نستعين او چې د امداد ضرورت پیښ شي نو بل چا نه تا نه به غواړم خاص تانه امداد غواړو عبادات قسمونه دي منځ یو عبادت دی زکات بل عبادت دی روزه دریم عبادت دی حج څلورم او تلاوت قرآن پنځه په هر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت دی او حلال رزق ګټل دا اووم عبادت دی او د ګاونډي او د ملګري حق ادا کول
دا اتم نمبر عبادت تے او خلق ته د نیک کار حکم کول او د بدین منی کول دا نهم نمبر عبادت شو او د پیغمبر علیہ السلام د سنت اتباع دا لسم نمبر عبادت شو نو په دې یو عبادت کې بم د الله سره هیڅ څوک نشي کوي نه به د چا محبت د الله برابر وي نه به د چا نه یره د الله برابر وي نه به د چا نه امید د الله برابر وي او نه په چا باندې باور د الله برابر نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر نه د چا نظر و نیاز او منقطه د الله برابر او نه چاته د الله عمر عاجزي او تذلل ښکاره کول نو اخیری درې آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی الله وتقول لي چې بندا ما ته داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته د کار پیښ شو او د چا په خولې دې ورته ووایي چې یاره زما دا فلانې کار دی افسر ته ویلي افسر وی ما ته درخواست ولیکه او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه د دې خبرو څه مطلب دا افسر دله کار کوي ځکه په خپله یې راته چلو خو ما ته داسې درخواست ولیکه او چې نه منظوري نو شل باندې یې ورته وکړي پوسټونه نشته بین لګېدلی دی چې ته یې راته وایې پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره کوئی شکار دلن نه کوي او چې وایي ما ته داسې داسې مضمون ولیکه په دې طریقه ما ته درخواست امید دې کار دې کېږي نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تاسو چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم دا چل چې درته الله وښو کار دې کېږي درخواست دې منظورېږي درخواست دې ولېږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راغله دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در ولېږل اوس څه په دې باندې عمل کوه دنیا به دې مخي آخرت به دې مخي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين طول حمد و ثنا او تعریفنا خاص الله پاک لروي رب العالمین چې پالون کی او پرورش کون کی د تمام مخلوقات دی الرحمن الرحیم بے حد مہربان اور نہایت رحم والا دی مالک یوم الدین
مالک دروازه د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تعالی عبادت کو او خاص قمستانا مدد غواړو ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو و ایاک نستعین او خاص قمستانا مدد غواړو سوال دې ده چې دا دی چې دا امداد غوښتنې دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی د عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد رستو پکار دی نو دې کې ترتیب الټا شو ایاک نعبد مخکې راغی دا ولی نو د دې سوال جواب داري چې استعانت یعنی د الله نه امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت دی دا د الله نه امداد غوښتل دام عبادت دی نو ایاک نعبدو کې اجمال دی او په ایاک نستعین گویا کې تفصیل شروع شو او اجمال مقدم وی په تفصیل باندې او دویمه وجه دا ده چې کله بنده په عبادت کې شروع کی نو د دغه عبادت د پوره کولو لپاره د الله د امداد ضرورت دی نو دا بنده د اتمام د عبادت لپاره د الله نه سوال کوي چې ایاک نستعین امداد در نغوارم چې دا کوم عبادت می شروع کړی دا خدای سر ته ورسوه او درېیمه وجه دا ده چې بنده کله ایاک نعبدو اقرار وکړو نو دې اقرار سره کله کله د دې بنده په دې دل و دماغ کې داسې د غرور او د نشې خیال راشي زم یو کس داسې یم زم عبادت کومه نو دا لویو تکبر چې پکې راځي نو د دې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي د ایاک نعبدو نه رستو چې ایاک نستعین خدای امداد تا نه غواړمه دې بنده سره خطره پیښه شوله نو د دغې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي چې یا الله زما عبادت کول زما کمال نه دی بلکې ځکه عبادت کوم نو دا ستا په امداد سره کوم که ستا تعاون او امداد ورسره شامل حال نشي نو زه څه شی یم چې زه به ستا عبادت وکړمه نو دا مرتبه د عبادت ستا په مدد سره ده ستا د امداد د برکته زه عبادت کومه او په ایاک نستعین او وروستو عبارت سره بنده د خپل حاجت سوال پیش کوي او د طلب د حاجت نه وړاندې څه وسیله او څه ذریعه پیش کول پکار دي لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة د حاجت طلب کول نه مخکې وسیله مخکې کول وی دا د قبلېدو دپاره ډېر قریبه ده نو په ایاک نعبدو اقرار سره بنده وسیله پیش کوي د حاجت غوښتلو نه وړاندې وسیله مخکې کي دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کې د مخکې آیاتونو سره
برابرواله او مناسبت هم راځي. مخکې رب العالمین مالک یوم الدین دغه آیات راغلي، نو دلته هم ایاک نستعین د ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سره عبادت په طرز کې یووالی راځي. ایاک نستعین کې د دې خبرې ذکر نه دی شوی چې په کوم څیز کې استعانت غواړم، نو په دې نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره ده چې خدای په هر کار کې به تا نه امداد غواړم. په یو کار کې زه مستقل نه یم، په یو وخت کې زه مستقل نه یم، زما هر کار هر وخت هر حال کې زه به ستا نه امداد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا من ته هدایت وکا. دې کې سوال دا دی چې د هدایت دپاره دا سوال من کو، الله تعلیم را کړی چې تاسو ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مؤمنان دا سوال کوي، هر بنده چې مونځ کوي نو اهدنا الصراط المستقیم پکې وایي. نو من خو عام خلق یو، من به وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای من ته نیغه لار وښیه. خو دا سوال خو اولیاء کرام هم کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، او په خپله پیغمبر علیه السلام هم کوي اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه زیات هدایت یافته خو بل څوک نشته. پیغمبران خو د هدایت سرچشمې دي، او دوی ته خو هدایت مخکې نه حاصل دی. نو بیا دا سوال چې ما ته هدایت ته نو هدایت خو ورته مخکې کړی دی. پیغمبر څه دپاره وایي چې اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خو هغه سره دی او ټولې دنیا ته هغه هدایت ورکوي. که هدایت دپاره خدای را لېږلی دی. نو د دې سوال جواب نه مخکې دا خبره زده کړه چې د هدایت مختلفې درجې دي، هغه درجې معلومې کړه. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه لیکي دا هدایت مطلب هغه بیانې، نو د هغې خلاصه دا ده وی هدایت یو شخص ته منزل مقصود طرف ته د مهربانۍ سره سره رهنمایي کولو ته هدایت وی. یو بنده ته منزل مقصود طرف ته مهربانۍ سره رهنمایي کولو ته هدایت ویلی شي. یو بنده رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته. بیا د دې مختلفې درجې دي. یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلې ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. الله پاک فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هر شی پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی دی. دې کې دا کاڼي بوټي هم راغلل، دوی ته هم هدایت شوی دی. نو د هدایت ادنا درجه دقه لومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته الله هدایت کړی دی. سورة اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربك الاعلى، د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى، هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى، سيزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښوده. نو دې ځای کې ټول مخلوق ته هدایت یې کړی دی. نو د دې هدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه خپل خپل ډیوټي
په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد ثنا وي دا په دغه عام هدایت باندې. دا یو درجه. دا هدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوي العقول ته انسان او پیري ته حاصله ده. او دا قسم هدایت د آسماني کتابونو او پیغمبرانو په ذریعه باندې هر انسان ته رسېدلې ده. نو چې څوک یې قبوله کړي دا درجه د هدایت قبوله کړي نو هغه ته مؤمن او مسلم وایي، او چې څوک یې رد کړي هغې ته کافر وایي. او دریمه درجه د هدایت د دې نه زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو له الله ورکړې ده. او دا هدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطې انسان ته ورکېږي. او دې درجې د هدایت ته توفیق وایي. توفیق یعنی داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآني هدایاتو قبلول او په هغې باندې عمل کول اسان شي او خلاف ورزي و تکران او بد ښکاره شي. نو د دې درېمې درجې وسعت او فراخي غیر محدود ده، بے انتها جو وسیع میدان دی. او دا آخری درجه د انسان د ترقی میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجه د هدایت کې زیاتی کیږي، دې درجه کې زیاتی کیږي. نو پیغمبر ته خو هدایت حاصل دی، هغه وی اهدنا الصراط المستقیم. خدای د هدایت دا کومه مرتبه چې د مال راکړې ده نو دې کې نورم ترقي راکړه. هدایت دې راته کړې دی، دا تمام نیکان بندیان دوی ته الله هدایت کړی، خو دوی په دې درجه کې نوره ترقي غواړي چې خدای هدایت راته نورم را نورم را نورم را. او د دې هدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی، دې کې مزید ترقی ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم، خدای من ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی همی سیدی راه چلا په دې نیغه لار روان اوساته. هسې نه د دې پاټلۍ نه چې ته کوز نه شو بله لخته لاړ نه شو. همی سیدی راه چلا په دې نیغه لار خو دې راته ښولې ده، خو دې نیغې لارې نه م کوزومه په دې برابر جاري وساته. او بعض علما وایي اهدنا الصراط المستقيم ثبتنا على صراط المستقيم، پدې نیغه لار باندې ثابت قدم اوساته. ثبتنا خدای من صراط مستقیم باندې ثابت او دائم لرا. وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ولاړ دی نو بل ورته وایي ودرېږه زه راځم، یعنې ته خو ولاړ یې خو په دې ولاړه باندې دوام وکړه. ودرېږه زه راځم، د دې خو مخکې نه ولاړ دی نو ولاړ ته ودرېدو حکم. عرب وایي قم حتى اعود الیک، ودرېږه تر څو کومې پورې تر څو چې زه درته راشم. ودرېږه زه راځم. د دې مطلب په عربۍ کې ده دم على ما انت علیه، دا څه چې په کوم حال نو په دې دوام ولره. اهدنا الصراط المستقیم، خدای من ته د هدایت کړي دي خو په لار د هدایت راله دوام راکا. او د هدایت یو معنا دا چې په مهربانۍ سره رهنمایي کول. الهدایت دلالة باللطف
لار خودل دی خو په لطف او په مهربانۍ. ولذلك تستعمل في الخير، دا دې وجنه لفظ د هدایت دا د خیر په ځای کې استعمالیږي. صراط مستقیم څه ته وایي؟ صراط المستقیم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم هغه واضح لارې ته ویلی شي چې په هغې کې کوږوالی نه وي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د صراط مستقیم معنی داسې کوي: هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. صراط مستقیم څه شی دی؟ هو حبل الله المتين، دا الله مضبوطه رسۍ ده. قرآن دا الله رسۍ ده، مضبوطه ده. وهو الذکر الحکیم، دا محکم ذکر دی. وهو الصراط المستقیم، هم دقه نیغه لاره ده. دا معنا تفسیر ابن کثیر کړی ده. او بعضې وایي مراد د دې نه اسلام دی. فهو دین الله الذي لا اعوجاج فيه. صراط مستقیم څه شی دی؟ دا د الله دین دی چې کوږوالی پکې نشته، دین اسلام. مجاهد رحمت الله علیه وایي وی مراد د دې نه حق دی. ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباه من بعده. صراط مستقیم څه شی دی؟ فخبر پیغمبر علیہ السلام و داغین رستو ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وی دا صراط مستقیم دی. نو دې ټولو اقوالو کې څه تعارض او منافات نشته، بلکې دا ټول په صراط مستقیم کې داخل وي. د یو بل مؤید او تصدیق کوونکي دي. ځکه د پیغمبر علیه السلام اتباع، د ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنهما اقتداء، دا د حق اتباع ده. تفسیر ابن کثیر فرمای وکل هذه الاقوال صحیحة، دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي. وهي متلازمة، یو بل سره لازم دي. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. ویچا چې د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړه، ورپسې د پیغمبر علیه السلام د دوو یارانو تابعداري وکړله، د حق تابعداري وکړله. فقد اتبع الاسلام، د تابعداري د اسلام وکړله. ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن، چې د اسلام تابعداري وکړه، د قرآن تابعداري وکړه. وهو کتاب الله حوله المتین وصراط المستقیم، دا د الله کتاب دی، مضبوطه رسۍ ده، دقه صراط مستقیم دی. فكلها صحیحة مصدق بعضها بعضا، دا ټول اقوال صحیح دي، بعض د بعض تصدیق کوي. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا صراط مستقیم په باره کې فرمایي وی صراط مستقیم هغه نیغه لار ده چې په هغې کې پنځه صفتونه دي. یو دا چې دا لار مستقیمه نیغه ده، سیده لار ده. دویم دا مقصد ته رسېدو والا ده. او دریم صفت یې دا دی چې د ټولو نه زیاته قریبه او نږدې ده. خو څلورم صفت یې دا دی چې دا لار ګورې پراخه ده، تنګه لار نه ده چې پکې برق برق اونخلی. د دین لاره ډېره پراخه ده، صراط مستقیم. او پنځم دا چې مقصد منزل مقصود ته رسېدو دپاره د دې نه علاوه بله لار نشته، دقې ته صراط مستقیم وایي. نو دلته چې د صراط مستقیم په تعین کې کم اقوال ذکر شو، دا صفات پکې موجود دي، دین علاوه بله لار نشته.
ان الدین عند الله الاسلام، دین مقبول دا اللہ پا نسبان دا اسلام دا دغا خکل لار دا. ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، دا دین اسلام نغیر بل لار کچا اغسطا، دا دی صراط مستقیم نغیر کبل لار چا اغسطا، فلن يقبل منه، خدای بیتی چرم قبول نشی، بالکل با قبول نشی. اس دی لار سرا گمراہان و شیطانان و مختلف نور لارم جوڑی کری دی، ویدہ دغی لارو ندے خدای طول مسلمانان و ساکی. فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم، خدای استقامت را کپدینے غلارا، قدیم ثابت قدم اساتا، نو دا استقامت دا توسط او اعتدال توی، میان روی توی، کہ نپکی کمیوی و نپکی زیادیوی. دا یہودیان غند نوی کہ عیسیٰ علیہ السلام تے سپک نسبتو نکری دی، دا عیسائیان غند نوی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدای تا رسول دی، دا خدای درجی تا رسول دی، دا نبا پکی کمیوی و نبا پکی زیادیوی. صراط الذین انعمت علیہم، لار دا اغی خلقو انعمت علیہم چتا پاغوی انعام کرده، خپل فضل و احسان لپی کرده. اس بکم خلقو باندے انعام و احسان شویده، داغی بیان سورة نساء کے اللہ فرمائی ومن یطع اللہ والرسول، اغا سوک چے تابداری دا اللہ اکرہ دا اللہ دا رسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغه څوک چې حکم اومني د الله او د هغه د رسول، نو دوی د هغه کسانو سره دي چې پچا الله انعام کړی دی. فاولئک مع الذین انعم الله علیہم، کہ اللہ پہ انعام کرے رہے، اس اللہ انعام پچا کرے رہے، منعم علیہم من النبیین، النبیان دی، والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی صدیقین شہداء صالحین دی. سلور دلے اللہ ذکر کرے، اول دا خدای خاص بندگان پیغمبران، نبی هغه چاته وی چې هغه د الله د طرف نه وحی راغلی وي، او صدیق هغه چاته وی چې په پیغمبرانو نازل شوي پیغامات او احکامات د زړه د اخلاص مني او د هغوی په صداقت باندې گواهی ورکوي، بغیر د دلیل نه تصدیق کوي. او شهدا د شهید جمع، شهید هغه چاته وی چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکوي. والصالحین، او صالحین د صالح جمع نیکبخته، هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هره نیکي بس دا د مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم دی آیات کې ذکر شو، د امت د باقی افرادو نه افضل او بهتر دي. د دین علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلورو واړو ډلو په شمېر کې حسابي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لویې مرتبې خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم، خدای موږ ته نیغه لاره وښیه. اوس د نیغې لارې لپاره دی ونه وي چې خدایه ما ته د قرآن لاره وښیه، صراط القرآن. دی ونه وي چې صراط الرسول، د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه.
نو الله تعین کو قرآن او رسول یاد نکو صراط الذین انعمت علیہم بندگانی وتوخول نو صراط مستقیم معلومول د پاره د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروری ده. کم خلق چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یو ځای شه. یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی. یوازې کتاب د انساني تربیت دپاره کافي نه دی. کنی پیغمبر خدای سره رالیږي بس قرآن بس و پیغمبر یې ولې رالیږه نو یوازې قرآن کافي نه ورسره استاد پکار دی پیغمبر علیه السلام خدای راولیږي او یوازې پیغمبر هم کافي نه ځکه چې پیغمبر خو تر قیامته دنیا کې نه پاتې کېږي نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نه کړل او تاسې یو جماعت یې ذکر کړ چې هغه به تر قیامته وي صدیقین شهدا صالحین وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت به ډلې ډلې کېږي. یهودیان یو اویا ډلې وو عیسایان دوه اویا ډلې مسلمانان به درې اویا ډلې شي او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي دا نور به دوزخیان وي. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې وي ما انا علیه و اصحابي دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیه السلام خلق اخول قرآن او حدیث نه ما انا علیه و اصحابي. نو د انسان د تربیت لپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافي کېږي بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي رجال الله. د ټیلر ماسور جوړېدو لپاره کتاب نه کافي کېږي چې کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ ټیلر ماسور چې جوړېږي نو ټیلر ماسور سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي. یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کېږي. اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړئ نو کور په ناسته نه کېږي چې کتابونه وګوره هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یو ځای کړ د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یو ځای کړ نو څه به دنه جوړ شي او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. نو ځکه الله فرمایي فادخلي فی عبادي اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه زما نیکان بزرګان بندیان وګوره چې د هغوی ژوند د قرآن او د حدیث موافقي. فادخلي فی عبادي اول زما دغه ښکلي بندیانو کې شامل شه. وادخلي جنتي رستو به جنت ته ځې جنت ته تلو دپاره صراط مستقیم رجال الله وګوره. دې دې نه دام معلومیږي چې د چا تقلید بشي چا پسې به روانېږي. هدایت موندلو دپاره چا پسې به روانېږي. د صراط مستقیم تعین تا ته الله وکړه چې الذین انعمت علیهم من النبیین والصدیقین. دا تقلید څه شی دی؟ دا تقلید حقیقت داری چې پیروي او تابعداري د قرآن او د سنت مقصود وي خو د قرآن او د سنت د تشریح او مراد معلومولو دپاره په حیثیت د شارح د قانون د سلف صالحینو امامانو بزرګانو په تشریحاتو او وضاحتونو باندې اعتماد وکړي شي. په چا به اعتماد کوي خو چې دا په چا اعتماد کوي نو دا ګورې شارح وی تشریح کوونکی وی شارع نه چې دی ګورې خپل قانون جوړوي شارع نه شارح. دغه وجه نه چې د قرآن او سنت په قطعي واضح احکامو کې د یو امام تقلید هم ضروري نه دی. کوم احکام چې
چې واضح دي قطعي دي هغه کې یو امام پس مده براه راست الله او د الله رسول پس لاړ شه طاعت د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قرآن او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا څه ابهام پټوالی وي یا دوه آیاتونه دوه احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مه کوه د ځان نه مخکې بزرګان وګوره په هغوی اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا څلور بزرګان دا زمونږ د قرآن او د حدیث استادان دي دې ته موږ پیغمبران نه وایو د صراط مستقیم کې موږ دغه څلورو امامانو پسې ټوله دنیا روانه ده دې ته تقلید شخصي وایي نو تقلید شخصي ناروا نه دی د قرآن او د حدیث نه معلوم دی یوسف علیه السلام چې مصر ته لاړ نو مصر کې هغه تقریر کړی دی واتبعت ملت آبائی ما د خپلو باباګانو تابعداري کړې ده ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام هغه یې کړي دا تقلید شخصي دی ما د خپلو باباګانو تقلید کړی دی چې د چا باباګان په نیغه لار وي او په رڼا کې تللي وي نو د هغوی تقلید پې لازم دی او که د چا باباګان په تیارې والا پسې مه ګرځه نو دا څلور امامان دا په رڼا کې دي او دوی ته خدای علم او پوهه ورکړې وه مهارت یې ورکړی و نو دوی د قرآن او د حدیث تشریح منته کړې ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وایي که نه پوهېږې نو اهل ذکر عالمانو نه تپوس وکړه دا څلور عالمان دي د دنیا لوی لوی خلک ورپسې روان دي څلور امامان اوس هغومره مهارت هغومره پوهه هغومره تقوا د موجوده وخت کې نشته نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د څلورو امامانو نه وروسته بیا نور امامان دې نه جوړېږي پنځم امام دې څوک نه جوړېږي بس څلور امامان کافي دي د ټولې دنیا څلور امامان کافي او پنځم امام بیا پاتې دی دا غشتو قابل نه دی دا صحابه کرامو په دور کې هم تقلید شخصي استعمال شوی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين